السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو یوټیوب کې کور فوټو ځان له جوړولی شئ په خپل موبایل کې. لکه دا ما چې څنګه کور فوټو جوړ کړی دی، دا وګورئ شاته چې کوم یوټیوب کې کور فوټو دی، دا تاسو خپل موبایل کې څنګه جوړولی شئ. اول چې کوم دی دا یو تصویر دی، دا به را ډاونلوډ کړئ. دا تصویر چې کوم دی دا به را ډاونلوډ کړئ. دا زه لینک دی، دا لینک زه ورکومه ډسکرپشن کې. دا به را ډاونلوډ کړئ. دا چې کلیک کړئ داسې لینک له به ورشئ دننه، دغه تصویر به را کاپي کړئ. چې را کاپي م کړو بیا به پلی سټور له راشئ. پلی سټور له چې رالی، پلی سټور سرچ کې به ولیکئ پیک آرټ. پیک آرټ چې ولیکئ پیک آرټ هم چې ولیکو دې له به بیا راشئ. پیک آرټ له چې رالی، پیک آرټ به کلو کړئ. دغه تصویر چې کوم دی دا ما چې وختي را تاسو ته وښیي چې ډسکرپشن کې ورکوم، دغه تصویر به دلته کلیک کړئ. دا چې کوم دی دا چې م کلیک کړو نورې ګوتې به پکې نه واخلئ، صرف معمولي دې خوا به راشئ. دا ډریو چې کوم دی دا به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ نو دې کې تاسو کم کلر کلیک کوئ، کم کلر کې تاسو ځان له کور تصویر جوړوئ یا فوټو هر څه چې کوئ. دا به داسې کلیک کړئ. دلته دا چې زما تصویر او دا نوم چې کوم دی دغه ځای پورې به دا داسې وران کړئ. دا به داسې وران کړئ تر دې ځای. او دلته به خپل دا به بیا سیو کړئ داسې. او دلته چې تاسو څه نوم څه دغه لیکئ هغه به دلته ولیکئ. ټکسټ به کلیک کړئ. لکه زه اوس لیکم هاو ټو پشتو ومې لیکو، نو دلته به تاسو دا بیا سلیکټ کړئ کوم ځای دغه چې کوئ تاسو. دې خوا به راشئ. څومره تاسو دغه جوړولی شئ، د کیور کوډ یې جوړوئ داسې. دلته به خپل تصویر که هر څه جوړوئ، بس هر څه دلته موجود دي. نوم رایټینګ هر څه لیکل غواړئ نو دلته شته. خپل تصویر پرېږدئ، دا به کلیک کوئ ورسره. داسې تصویر چې کوم دی تصویر مسویر دې ځای پورې دا سپین دغه چې کوم دی دې ځای پورې تاسو خپل تصویر او بس دا چې بیا کلیک کړئ دا به سیو شي. داسې ګیلري به کلیک کړئ، دا به تاسو سره سیو شي. او بیا په کور فوټو پرې غوستل کېږي، ډایرکټ به دلته یوټیوب له راشئ او یوټیوب کې کور فوټو به کلیک کړئ نو ستاسو په هغې به ډایرکټ سیټ شي تصویر.